السلام علیکم ملګرو افغان دکشل د ښه راغلاست خدای چې روغ او جوړ به جامعین پتان یم تاسو د ډراپونو په اړه کې بیا د ماینینګ یو اپ درته معرفي نو د کرپټون د اپ څخه معلومیږي چې ښه ماینینګ اپ دی نو په دې خاطر د تاسو سره شیر کوم چې مخکې لا پکې جوین شو نو انشاءالله بیا به ارمان نه کوو چې ولې مخکې نه پکې جوین کېدلو نو کله چې په لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته دا لینک راځي اپ را ډاونلوډ کړئ ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی پر اوپن به کلیک وکړئ او بیا چې پر اوپن به کلیک وکړئ وروسته به پر رجسټر باندې کلیک وکړئ دلته به خپل مکمل نوم ور واچوئ او هلته به خپل ایمیل ورته واچوئ ولیکئ او بیا به وروسته یو نمبر ورته انتخاب کړئ افغانستان کې افغانستان هر نمبر چې وي خپل نمبر ورته انتخاب کړئ انشاءالله زه یو نمبر دلته انتخابوم 0 2 9 اول ته به پاسورډ انتخاب کړئ لاندې به هم کنفرم پاسورډ ووهئ یعنې هغه پاسورډ به ولیکئ کله چې پاسورډ ولیکل نو بیا پر کریټ اکاونټ باندې کلیک وکړئ او ستاسو اکاونټ به کریټ د خپل یوزر نیم انتخاب کړئ هر یوزر نیم چې تاسو خوښ وو هغه یوزر نیم انتخاب کړئ او بیا پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ پر نیکسټ باندې کلیک وکړئ ترڅو او دا یوزر نیم ستانه دلته یو عدد سره یو ځای کړئ چې نه وي داسې یوزر نیم اوس بیا هغه یوزر نیم ور واچوئ ریفرل یوزر نیم ور واچوئ زما یوزر نیم ور واچوئ احمد درویشت دا یوزر نیم ور واچوئ نیکسټ باندې کلیک وکړئ نو ستاسو کرپټون اپ به اماده شي نو دا نیکسټ باندې کلیک کوئ دا ستاسو د شیانو په اړه معلومات درکوي چې دا کوم اپشن دی دا کوم اپشن دی څونه وخت دی پرې نیکسټ سکیپ آل باندې به کلیک وکړو بیرته به راسو هوم پیج ته په هوم پیج کې دا داسې د ویډیو علامه چې وینئ په دې باندې به کلیک وکړئ بیا په سټارټ باندې کلیک وکړئ کله یو اعلان درته راځي او کله اعلان نه وي نو ستاسو ماینینګ شروع کېږي د 6 ساعتو لپاره همدا ماینینګ شروع شو سپیډ یې اوس ډېر لږ دی 0.0 سپیډ دی کرپټون په ساعت کې درکوي که غواړئ خپل سپیډ زده کړئ یا څه زیات دغه ترلاسه کړئ ټوکنونه د کرپټون ده نو دغه سیکشن ته راسئ په دغه سیکشن کې تاسو کولی شئ چې د اعلان په کتلو سره خپل سپیډ زیات کړئ دلته یو اعلان وګورئ لنډ اعلانونه یي دا وګورئ بس تاسو سپیډ دا د یو دانه ټوکن هم درکړي سپیډ هم زیات دی 1 ساعت لپاره دلته راسئ دا نور اعلانونه وګورئ په دغه ډول دلته 2 اعلانه دي یو اعلان چې مو وکتئ بیا بل اعلان پسې وګورئ په دې ډول سره ټول اعلانونه پوره کړئ نو ټایمر چلانیږي والټ بیرته ته راسئ نو تاسو په ریفرل کوډ باندې تاسو ته تقریبا 15 ټوکنه درکوي او دا نور ټوکنه چې مې اعلانونه وکتل دا 6 ټوکنه هم ترلاسه کړله چې ټوټل قیمت یې افروکس تقریبا 22 USD دی نو اوس فلحال ښه معلومیږي په راتلونکي به ګورو چې دی څنګه کېږي کولی شي په دې وخت کې خپل ملګري انوایټ کړئ او په دې نیټورک کې جوین شي نو تاسو کولی شئ چې دا کرپټون نیټورک سره جوین کړئ د ډراپونو په لړۍ کې مې دا ډراپ ته معرفي کړئ کولی شئ نور ډېر ډراپونه
تاسو زما د یوټیوب چې جوین کولو سره همدارنګه د واتساپ او ټلګرام په جوین کولو سره ترلاسه کړئ. په لومړني سر کې تاسو سره پروژې شیر کوم چې بیا وروسته په جوین کولو سره یو حاصل یو ګټه ورڅخه وکړو. د هغه رنګه ما تاسو سره مخکې پروژې ډراپونه شیر کړي دي. دا چې بازار مارکیټ ډېر خراب دی نو ځکه هغه هم په ځنډ کې دي. دا د لیستینګ ډېټ چې دی هغه پوسټپون کوي، معنا ځنډوي یې. لکه اوس سی پی نیټورک دی، شاید په دغه اپریل کې دوی هم لانچ شي. سی پی ان دی او پاز دی، سیټ خو لانچ شو قیمت یې ډېر خراب دی. اوس ما خپله سیټ په سټیک هلته ولګوئ په اپ کې. نو داسې څو ډراپونه چې دي پر لارې دي، انشاءالله ښه ګټه به وکړي. که خدای کول که بازار سم شو، انشاءالله بازار په دغه میاشت کې وروسته بیا سمیږي. دا اوس کم اقتصادي جنګ چې روان دی نو د له امله دا بازار څه خراب دی. انشاءالله سمیږي. نو د ډراپونو سره جوین کوئ. په تېره بیا د پین ډراپونه سره جوین کوئ ځکه د هغوی ټرینډ دی. نور نو ښه وخت، والسلام.